احتیاطي تدابیر به بالکل کوو مونږ ته چې ډاکټران کوم احتیاطي تدابیر وایي په هغې به عمل کوو. ډېر خلک وایي زه مړه که خدای کړي کېږي به او کني نه 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 دنیا د اسبابو ځای دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته هجرت کوو نو په غار ثور کې 3 شپې تېرې کړې دي که نه د هغه نه غټ ایمان د چا و د حضور پاک نه مضبوط ایمان په دنیا کې د چا نه لیکن هغه پیغمبر دا ویلی شو که نه ابوبکر چې زه چې یاره خپل کار به کوي په خدای بروسه نه خپل اسباب استعمال کړل او 3 ورځې په غار ثور کې محفوظ ناست دی دا د خپل اسباب دي. او حضور پاک فرمایي په کم چت چې دیوال گیر چاپیرني په هغې به نه سملې د احتیاطي تدابیر دي. ولې هسې نه خوب کې ته ودې او راپاسې او ته وایې ګینې بعضې وخت کې په خوب کې بنده پاسې خیال یې نه او یا دیکه ووایې لاندې پرې ونځې د احتیاطي تدابیر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شپې چې وده کېږې نو بجلی مړې کا دا ګوره احتیاطي تدابیر دي. د بجلی ولې رڼا یعنې بجلی نه مو سرکټ شاټ کیدی شي اور مړ کا اور نن سبا خلک په دې عمل نه کوي او ګیس ته کولو پاتې چې څومره مخلوق پکې مړه شو. دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر دي. نبی علیہ السلام په جنگ کې په احد کې 2 زغرې چولې دي 2 زغرې او د فتح د مکې په موقع هلمټ استعمال کړی دي. او موږ تاسو ته څه وایي چې کلم تاسو یو لوښي کې اوبي نو سر پې بند کې کني یو ډکې پې د پاسه یو چوکه پې د پاسه یو لرګې پې د پاسه کېدی مشک اوتړی خوله والا بنده کې دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر دي. دا مشک چې دیوال تاویزان دي په ولاړه ته اوبه مسکه هسې نه په دې مشک کې دننه څه ګنده شي وي ماری ته دې لاړ نه شي هسې نه اوبه در باندې ډېرې راتوي نه شي اوبه به هم ضایع شي او ته به هم لون شي. دا ګوره ټول احتیاطي تدابیر. نو چې کوم احتیاطي تدابیر مونږ ته ډاکټران صاحبان وایي نو مونږ به په هغې ګوره مونږ مولیان چې چاته یو خبره وکړو نو خلک پې عمل کوي که نه دغه رنګې ډاکټران په دې ښه پوهېږي چې هغې راته کوم احتیاطي تدابیر وایي په هغې به بالکل تاسو عمل کوئ که خیر انشاءالله العظیم بالکل چې هغې وي بار مه روځئ خو په کور کې استغفار ووایئ توبه وباسئ الله ته استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفار وایئ توبه وباسئ رب العالمین ته په کور کې د ګناه عمل مه کوئ که په دې خبرونه مبرونه ګورئ نو خیر دی وګورئ پې لیکن ډمتوب او ډرامې او فلمونه او سینماګانې دا پې مه کوئ. تلاوت وکړئ د قرآن شریف په کور کې زیات تعداد سره په کور کې د قرآن شریف تلاوت وکړئ څومره چې درنه کېږي نو تلاوت د قرآن شریف په خپلو کورونو کې وکړئ او ذکر و اذکار وکړئ الله ته رجوع کې معافي د شپې پاسې رب العالمین ته جړاګانې وکړئ او خدای پاک ته وجاړئ چغې ووهئ رب العالمین ته وایي الله دا زمونږ ګناه ده او موږ معاف کړي. باقي د مانځه متعلق هم زمونږ علما کرام چې څومره دي کراچۍ نه والا تر د پېښوره پورې ټولو دا خبره کړې ده چې خیر دی په داسې وخت کې چې کم بیمار دی او کم مریض دی او خو دی بالکل نه راځي مریضان چې کم دا 40 سال 50 سال نه زیاتی ټوخیږي یو انسان یا هغه ته د پیپړو بیماری د سانس د سا نه دی راځي هغه د خپل کور کې منځو کې هېڅ پروا نشته. په یو موقع رسول الله مبارک صحابي ته ویلي چې اعلان وکړه الصلاة فی الرحال ایا الصلاة فی البیوت چې په خپلو کورونو کې خپل منځونه وکړي او چې چاته بیماری وي بار دې بالکل نه روباسي. نبی علیہ السلام فرمایي اذا وقع بارض چې دا طاعون بیماری په هغه ځمکه واقع شي چې په هغې کې نو هغې نه مه وځئ ګورئ هغې نه تېښته مه کوئ چې د هغې نه وځئ. او ډېر خلک وي وتښتي اسپتال نه وتښتي دا ګناه کوي دا ظلم کوي دا وایرس دی بل ته به ولګي الله به ولګي کله به ولګي کله به ونه لګي. نو دا احتیاطي تدابیر ضروری شی دی. مصافحه لاس ملاول مستحب عمل دی خیر دی که د مصافحې نه څه یره کیدی شي لاس به ملاوه څه چلو شو السلام علیکم وایه. په هره موقع نبي علیه السلام صحابو سره لاس خو نه دی میلاو کړی صحابه برال السلام به واچو کې بناستل لاس باندې میلاو نشو معانقه ورته غاړه استل یو مستحب عمل دی همیشه رسول الله مبارک نه دی کړی کله کله کړی دی. نو چې داسې احتیاط دا به نه وي چې زه مړه یاره هېڅ هم نشته بعضې سړی تویش کې راشي تویش کې مړه هېڅ هم نشته راځه مړه ما ته را تر غاړو اوس به درته ولګي نو بیا به دومره خولې له مې ټکې راغې ټیزونه واچوې چې خر به هم دومره نشي اچولی
بیا به څه کوې ورسره تا ته خدای پاک وایي په دې کوټې روانې ور ټوپ کړه مړه ځای یې سم نشته اورېږه زه به ټوپ هم ته ووایه په زما مخکې ټوپ چې پته دې ولګي چې خپې دې ماتېږي او که دې نه ماتېږي نه انسان له الله سبب عقل ورکړې سوچ ورکړې فر من المجنون فرارک من الاسد یو جزام یو خاص بیماري ده وایي داسې ته وتښته لکه زمري نه چې تښتې نو دې امورو کې احتیاط ښه شی دی بیا په پرېکړي سر بانګونه نه په پښتانه وایي په پرې سر بانګونه نه ویلي کېږي نو چرګ چې په سر ور پورې وي نو بانګ به وایي نو احتیاطي تدابیر ډېر ښه شی دی خو دا به نه وی چې دې څیز مې جوړوي جوړونکی الله دی حقیقي مؤثر رب العالمین دی په الله به بروسه کې نور چې د تدریسنګ جماعتونه بندولو متعلق څه خبره نه ده راغلې جماعت کې خیر دی کم نه کم خلک تروش مذهب نه دی الحمدلله دې کې ډېره زیاته فراخي ده په شریعت کې هېڅ خبره نشته په خپل کور کې دننه خپل لمونځ وکړه پروا نشته کور کې جمع هم کولی شي جمع کور کې کولی شي یو خاوند دی د مخکې شي زوی دی ورسره ودرېږي زنانه دی ورپسې ځان لم زنانه وله جمع ورکولی شي که سړي پکې نه وي هم نو زنانه وله جمع ورکولی شي خو یاره زنانه به سړي سره یو ځای نه ودرېږي شاته به ترې ودرېږي یو ځای به نه ودرېږي شاته به ودرېږي نو ځان هم جمع سړی ورکولی شي په خپل کور کې هم جمع کولی شي او د جمعې د مانځه متعلق هم تاسو خو خیر زما وروڼه یې ملګري یې حکومت د وخت طرف نه هم د اعلان دی او زموږ علما هم د اعلان کړی دی نو خیر دی دا یو جومات به به لږ زم تاسو له چوټي درکم پکې خیر دی ښه موږ به خپل لمونځ کوو انشاءالله العزیز خو چې د بهر نه کم میلمانه دوستان وي نو خیر دی احتیاط ډېر ښه شی دی ګاډي بند وي نو خیر دی که تاسو داسې په خپلو جوماتونو کې اجتماعات کم نه کم شي مذهبي اجتماعات یا څونه کم نه کم خلک یو ځای شي کم نه کم نو ښه خبره ده بده خبره نه ده دا زموږ علماو پرون په کراچۍ کې میټینګ کړی دی ټولو په شریکه د هر مسلک عالم پکې او متفقه فیصله او د قرآن او حدیث پر اړه کې دا فیصلې کېږي نو داسې خبره نشته دی اجتماعات چې څومره کم نه کم دا مو وایي چې نه اسم نشته اسم نشته اسم نشته تا ته پته نشته اسم نشته ورشه وکړه خلک یې غرق او تباه کړل او دا به مونږ په لومړو کې په خپله وي چې څه نشته مونږ خو یې داسې ګپ شپ دی مونږ ته پته نه و چې دا دومره خطرناک شی دی دا چین پیشه او کاري پیشه او سره پاسه یو رب دي نو که څه پکې خوا دې خوا چې نو پروا نشته دی زمونږ خو د شمېر یو څو دغه دي که نه ګلان دي د ملک نو دا به مونږ به دعاګانې به کوو چې زمونږ د ملک خدای حفاظت وکړي د ملک قوم که تباه شو د ملک معیشت که تباه شو ملک تباه دی د ملک معیشت لاندې روان دی دې وخت کې نور هم لاندې روان دی نو دعا به هم کوو د خپل ملک ته به هم دعا کوو چې الله زمونږ دا ملک هم په خپلو خپو مضبوط ودرېږي زمونږ ملک معیشت هم تباه نه شي او زمونږ د مسلمانانو هر څوک چې دي چې الله د مسلمانانو حفاظت وکړي